السلام علیکم. دا څنګه خیر دی جی. حالات خدي ودی پیژندم نه جی دک چلی بیا نه مې پیژندل جی. تا نه ما یو دوه کاله مخکې یو 500 روپۍ قرض اخیستی و. ما نه نه جی بل څوک به جی. ستا په شان د ښه خوږ او دروند سړی و. والله ما خو دا ذهن کې ته راځې بس زیه نور څوک به زیه ما نه تا نه مې تی یقیني او جی ما نه کیدای شي دماغ نه دیوتي نه زیه زه به دروغ ولیم الله له به زه جواب ورکوم چې زمانه د غشتو نه ما به زه د خپل ایمان خو نشم خرابولی زیه. د کوم ځای زه جی د ګلي باغ یم جی. دا په دې څه خرڅه او جی په دې یخنه کې نو څوک جی غریبي ده مجبوري ده واړه واړه بشین دي جی. زه ته خبر وکم کاکا جی زه خو یم ځامن دې روح کوه تاسو مزدوري کوي ته د خبيغه مډړو په دې یخنه کې چې په کمبل کې پروت کومه مزه بګي نو زیه بس دار چا دی الله سبب ګر شو په واړه واړه بشین دي زیه بس مجبوري ده چې دا نه کو نو سبب غړ ځامن دي نشته یا بس شته دی بس ولی نو بس کرکټي دي زیه بس کار مار نه کوي موبایل دي بس کار مار کوي نو بس ځل دغه کوي زیه تعالی نه درغی و د دې په سر صاحبونو دا الله دې لوی سړی غزیه چې تا ما سره دونه په اخلاق خبرو کړ زما دا ډېر زیات خوشاله شو. الله دې بادشاہ کا زما خوشاله شو زما په دوايي الله دې بادشاہ کا زیه ګوره زه خصاصو د خپل خور افسا کشرم زما بچي په خلل له خوګه کوم زیه دا خلل له خوګو ما بیا به ما سره غپ ولګي. خیر دې زیه صحیح ده بیٹا شاباش. اځه کاکا تاسو نه مده زیه زما خوشاته ماس خان نوم دی. شاته مسخان ته دې کې 100 روپیا غاړي یاره زیه بس کله پکې وشي سو کله پکې ونی شي بس ټیم اځه نارمل درجه پکې ته 100 غاړي کله کله پکې 500 مو ګټم او کله کله پکې دا موږ له زیه وزن په حساب راکې نو بس چې سونه زیاته خرڅ شي نو زموږ پکې بیا د 100 روپے جوړی شي. او کوم مرچ لټولو نه زیاته خرڅ کړي کنه 100 روپے دی بګي غټي زیاته دا سه 1200 1300 1400 کدی نه سیوانه غټي نه زیاده سه شادو نظر بس کله کله یو خو بس دا کله کله پکې لګیو شي خو شکر الحمدلله. پدې کې چې دا کاکا 100 روپے رز غټي نه زیاده 100 روپے خو ډیر غټ رقم دی. دوه غټ رقم خونه دی کاکا هغه 100 روپے دی نو غټلې. خوشاله وسه الله دې بادشاہ خوشاله وسه آباد وسه الله دې بادشاہ الله دې بادشاہ الله دې لډیر الله زما په داوی الله دې بادشاہ کزیه الله فقران شي چې اوس د دې 100 روپو په بدل کې بس صرف یو کار کوي جی وریځ ده یخنی لري راټه زه غواړم کنه دا نن رس ته په بلستان کې تیرېږي او بیبي ته وځي خمزه د سوجي لوا په حقا او چې په حقا او واړم ځان سره راکینه او خمزدار چې ولو خو او سټیو به سره ان شاء الله دې بادشاہ دا ټیک ده ولې نه زیه دا ټیک ته بیا به تاسو کار کوو بس زه دا گاډي راځي سیده بوزم زیه دغه ته بوزم بس دا دوه نوټ نه دي دا سپیشل دالوا شو بس وشو جی دا دې راکړه ډیر شي دغه د نننې مزدوري او دا دالوا دا بیبي ته حواله کې په دې باندې سروړه بیبي خو نشته زیه الله دې وبخو پاتشوي خو بس وړول و په سوال مې د وړو مور دي نشته وړو مور خوشتي دي غزما بیبي دا کنه غزما بیبي دا کنه غزما بیبي دا اې د بوې خمسدار الواب له بخ کې نن جوړیو کا او چې څنګه له نن ورځ مزدوري لا پاک درکړه امين دا سبب یا الله ان شاء الله ولنه بس الله دې ګلې گزار کا الله دې صحت تندرستی زندگی درکا او الله دې دواړه جان خيسته کا اخرت دی الله تعالی له اخرت ګټه درکزیه نور کله چې کله کوړه دی کاکا او نن چې دی ته نور کله په نسبت باندې سلام ډیر خوشاله او ډیر زیات خوشاله شوم زیه پیسې خوانه جانه والا دغه د خوشاله اخلاق او استاد محبت او د مینه چې ما وکړه تاسو که شران یو تاسو له بچو په ځایو ولا پاک د باندې خپل رقم وکا او ځنه لاړ امين لوی سړی بچا شي اے مجد سمبد شاید بے وسو مسیحای تا غریبو د سر سورے